او بل پرون راته د یو کس قصه چا وکړه، یو ډېر بېغیرته سړی به و، پته نه لګي چې څوک به و، انتهایي بېغیرته و، بې حسه انسان داسې چې هغه داسې خبرې اترې کوي. وایي یو کس په سوشل میډیا باندې دا پوسټ ورکړو چې هلکه د جماعت اسلامي والا یو مذهبي پارټي ده، د هغې یو رهنما په دې کې تللی دی، سنیټر مشتاق احمد نوم دی غالبا. دغه سړی پکې تللی دی. نو وایي چې کله یې دا ونیول مسلمانان چې هلته کله ګرفتار کړل، نو دې سړي دا پوسټ وکړو چې هلکه مشتاق احمد ته یې دا خبره اوروله، سنیټر صاحب ته یې دا خبره اوروله چې هلکه خیر دی که ته اسرائیلو ونیولې، ستا ښځه چې کومه ده هغه به بغیر د خاوند نه پاتې کېږي، هغې له به موږ د خاوند بندوبست وکړو. ستا لوڼه چې کومې دي هغه به بغیر د خاوندانو نه پاتې کېږي، هغې له به موږ بندوبست وکړو. خو وایي چې ته یې ونیوې دا ډېره غټه خبره ده. دا ما ورته په کوم طرف روان یو، زما او ستا دا څنګه سوچ دی، ما ورته را څنګه فکر کوو د یو مسلمان متعلق چې هغه د بل مسلمان مدد کوي په داسې حالاتو کې چې جنګي حالات دي، د هغه خلاف ما ورته راپاڅېدلي یو، د هغه کافر خلاف نشو راپاڅېدلی، مسلمان خلاف رالګېدلي یو، قسم قسم پروپیګنډې کوو. نو دا زناورتوب او دا قسې مسې له ځان نه ایستل پکار دي. څه شوله که نه، سوشل میډیا دې لپاره نه دی چې یاره تو راولګه او دا غول غوشان پکې وخوره، د دې دپاره استعمال کړه چې د هغه خلکو په حق یې اواز اوچت کړو. صحیح شوله. نن نه پس هر یو سړی کم از کم څه نه څه د الله جل شانو عبادت وکړي، د هغې نه پس د الله جل شانو دعا وغواړئ چې خدایه هغه مسلمانان چې کوم هغه خو هسې د اسرائیلو په تسلط کې وو، اسرائیلو هسې په هغې باندې ظلمونه کول، د کوم وخت نه را روان وو او هغو سره زیاتي شروع ظلمونه پې شروع، خو اوس زمونږ دا نور مسلمانان لاړه هلته هغو په تسلط کې رالل، هغو پې قبضه وکړله، هغو ګرفتار کړل. نو د دې دپاره د الله جل شانو دعا وغواړئ چې الله جل شانو دوی ته هم رهایي نصیبه کړي، او هغه مسلمانان د فلسطین چې هغه کوم، او فلسطین دا د پیغمبرانو ځمکه ده، پیغمبران په دې باندې رالوي شوي دي، پیغمبرانو په دغه کې لوبې کړي دي، دا داسې ځمکه ده، دا داسې کمه کوزه ځمکه نه ده، د هغې مسلمان زما او ستا نه په 100 چنده باندې بهتر دی د دغه فلسطین مسلمان. په قصه باندې پوهېږي، کم از کم د خپل حق او اواز اوچتولی چې د خپل حق متعلق خو راوتلی دی، نو کم از کم او تعالی دغه پکار دي چې د هغو په حق کې د الله جل شانو دعاګانې وغواړو، نیک اعمال وکړو او بیا د الله جل شانو دعاګانې وغواړو.